پاکستان د ځل په انډیا او طالبانو ډیر ستر تور پورې کړ او وزارت دفاع ورته څه جواب ورکړ. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. له تیرې ورځې څخه همدا خبرونه نشریږي چې هر ورځ د پاکستان رسنۍ وایي چې پاکستان کې په چینایانو ځانمرګي برید د افغاني لخوا تر سره شوی و او د یاد برید طرحه کوونکي هم افغانان و. په یاد خبر کې دا هم ویل شوي دي چې د یاد برید په تړاو تر اوسه 4 کسان نیول شوي دي، خو خبر کې دا نه ده په ډاګه شوې چې نیول شوي کسان څوک دي. د پاکستان همدې خبرو ته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان هغه څرګندونې له حقیقت لرې بللې دي چې دا کوي پر چینایي انجینرانو برید یو افغان تباه کړی دی او په افغانستان کې پلان شوی دی. په یوې اعلامیه کې د یاد وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي لیکلي چې په داسې یوه سیمه کې چې د پاکستان تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده او پکې دغسې بریدونه کیږي، دا په خپله د پاکستان کمزوري ښیي. د نوموړي له قوله طالبانو یو ځل بیا پاکستان تورن کړی دی چې دا ډول څرګندونې له بریده د خلکو د پام اړولو ناکامه هڅه ده او چین هم پر دې پوه دی چې دغه برید طرحه کوونکي او ترسره کوونکي په افغان خاوره کې نه دي. بلخوا تازه د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني ادعا کړې ده چې هند افغان طالبانو له لارې پاکستاني طالبانو ته تر اوسه 15 میلیارډ هندي کلدارې ورکړي دي. هغه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي دي هند دغه رقم په پاکستان کې د ګډوډۍ لپاره لګولی دی. موږ د دغو ادعاو لپاره شواهد په لاس کې لرو. تر دې وړاندې افغان طالبانو د پاکستان ناامنۍ د هغه کورنۍ مسلې بللې دي او ویلي دي پاکستان د خپل امنیت په تامین کې د پاتې راتلو مسؤلیت پر موږ نه اچوي، خو تازه د دغې ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي.